نن تاسو زه د کابل جلال آباد په لویه لاره تر لغمان پورې وړم. د کابل جلال آباد په لویه لاره نغلو سیمه دا ډیره مهمه سیمه ده او یو خاص شهرت ورته د دې سیمې مایان ورکړی. بیا بخیر کابلی پلا روز چې کباب چل ګړی پسه ګړی بیا بخیر. حاجي صاحب کاروبار هم څنګه دی؟ خلک راځي که به م زر ګټلې 4000 به م د زړه غوښې به سره خوړلې پوه شولې. نو دا موټرشوي راته وایي چې څومره وخت شو موټرشوي کوي؟ یاره داسې وکړه یو 15 کاله به کېږي نو. او ماشاءالله ګیره دم دې ګیرم دغه کې سپینه شوه دې موټرشوي کې. دا ساحه چې تاسو ګورئ دا سړک سره وصل پارک دی. دا هم جوړ کړی د دې دپاره ده چې د خلکو د ښکلا او د ارامتیا دپاره یو چا سره مریض یو څوک مشکل لري، مثال کابل لویه لاره ده، نو دا هم د خپل د وطنوالو د سهولت دپاره جوړ کړی چې بیا ته سهولت. فیصدار صاحب دې ته کوم کباب وایي؟ دې ته تیکه کباب وایي او دې سره بل یو انډیوال دی هغې د شامي کباب وایي، بیا ورسره بل ورور دی هغې د چل کباب وایي، هر قسم کبابونه خو دا شک چې تیکه کباب دی. کباب هم ورور لري؟ دنیا کې یو شی دی هغه ورور دی. خوږو لیدونکو سلامونه، په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ. تاسو موټر ګورئ حتمي به هم تشویش وي چې دوی چېرته ځي، خو نن تاسو زه د کابل جلال آباد په لویه لاره تر لغمان پورې وړم. په لاره کې به تاسو ښکلي او تازه فوټیجونه د دې لارې وګورئ. هم به د لارې په اوږدو کې د دې لارې د بېلابېلو خلکو سره خبرې اترې ولرو، راسره پاتې شئ. استاد ډریور هم په تمه دی او استاد سره هم خبرې کوو او بیا به ځو په خیر. استاده ستړی مه شئ، صحت دې ښه ده؟ جوړې ښې. نو موږ خو ځان په خدای سپارلی، په تم سپارلی، به ځو به تر لغمان پورې که څنګه؟ واقعیت دا همداسې ده. نوم دې څه ده استاده؟ مادودین. د مادودین د کوم ځای؟ لغمان شریف. ښه، د لغمان شریف هم دی، هم استاد د لغمان دی او هم په دې لاره کې څو کاله ډریوري کېږي؟ دا 8 کاله کېږي. 8 کاله د ډریوري کېږي او موټر لاس دی افغانستان لاس؟ او افغانستان لاس دا ګاډی د ټکسي ګاډی دی، په اصولو برابر ګاډی دی، ټکسي دی. 8 کاله د استاد د ډریوري کېږي. نو په همدې لاره ځو استاده چې په خیر هم سره ورسئ. زه کښېنه، زه به هم کښېنم موټر ته دې کښېنم. د نړۍ له 10 خطرناکو لارو څخه یوه لاره د مایپر دی. دا لاره د کابل جلال آباد مشرقي ولایتونه او ان د پاکستان هیواد له مرکز سره وصلوي. په دې لاره هره ورځ ترافیکي پیښې او نورې بېغورۍ پیښې د ډریورانو حتمي ترسره کېږي. د دې لارې نه هم تاسو حتمي له دې ساحې څخه بدې او ښې خاطرې لرئ. نن همدا لاره هم تاسو ته په نظر کې نیولې دی او له دې لارې ورهاخوا نور ځایونه هم پر تاسو ګورو.
د مایپر نه راښکته شلو، تاسو وینئ چې په دې لوی لاره دلته موټر شویان دي. ځینې خلک کلیوال راځي هلته خپله غریبي کوي او د خلکو موټر په ډېرو ناچیزو پیسو باندې کېږي. غواړم له دوی سره هم خبرې ولرم. حاجي صاحب سړی مه شې، ته راشه که نه دې خوا سړی مه شې. خیر جوړ یې، صحت دې ښه ده؟ ښه یې؟ الحمدلله. دا زما ملګرو ته د ځان وپېژنې، نوم دې چی ده؟ نوم مې شیرین ده. شیرین خانه، دا د کوم کلي اوسېدونکی دی؟ کلي نوم چی ده؟ د کلي نوم مومن خان او شیرینۍ، او دا په نوم مومن خان او شیرینۍ یادېږي. د کلي نوم؟ د کلي نوم خویندۍ. خویندۍ او مومن خان او شیرینۍ کلی. او دې ته ولې مومن خان او شیرینۍ کلی وایي؟ دا خو مومن خان او شیرینۍ کلی ده چې ورته وایي چې دا غجر چې دا د مومن خان او شیرینۍ اخیستی وي. ها، دا څوک ول؟ دندیزي خلک وو؟ دا هغه دي، دا باکوخیل دي. ها، دا همدې چې وو. دا منطقه اخیسته ده، دا یاله مغوی جوړه کړې ده. دا یاله د مغې وخت جوړه؟ دا د مغې وخت جوړه شوې ده. ها، دا مغوی اخیسته، بیا دا خلک باکوخیل جګ شو، بیا خرڅه کړه. ها، دا مځکه یې خرڅه کړله، ها، خلکو باندې یې خرڅه کړله. ها، بیا دا خلک جګ شو، بیا دا زمونږ کلیواله دې واخیستله، ها، په بیه یې واخیستله. دا یاله یې واخیستله، مځکه یې واخیستله، او قوالې ورسره سته ده. ها، و دا مومن خان او شیرینۍ دا څه قصه ده د دوی؟ دا څنګه مشهور دي، خلک یې پېژني؟ لکه داسې مشهور دي، لکه اوس معشوقي وه ورسره دوی که نه، خپل مادام کې عشوقي وه ورسره، عشوقي یې کوله. په عشوقۍ باندې دوی د یاله راوباسله. بیا په یاله چې د په عشوقۍ راوباسله، بیا د مومن خان جګ شو، بیا لاړ یو هغه ته لاړ، دغه یو منطقې ته لاړ واوښته. بیا دوی سره د خپله عشوقي سره کوله، بیا د عشوقۍ کې سره خپل مادام کې سره خرابه شو، مخالفه شو، سره مخالفه شو. بیا سره مړه یې کړه، سره خپل مادام کې. بیا بس بیا دوی چې کله شهیدان شول او لاړ، دوی ختم شول، او انډیواله بیا هغه نه بعد بیا دوی په لطابان کې ښخ شول. دوی لطابان کې ښخ شول. دوی ځای په لطابان کې اوس هم شته. یعنې دغه یاله چې دی دا د عشوقۍ مقابل کې دلته جوړه شوې وه؟ دلته جوړه شوې، په عشوقۍ کې جوړه شوې. دا به جوړی بیا به دا درکوو، بیا به دا شیرینۍ تا ته درکوو. دا پخواني خلکو سندرو کې هم دا شعرونه وو، دا شعرونه دا پخواني ویلو. دا شعر دی ورته کوم باید یاد ده؟ یاره شعر خو ولاکه چې موږ ته داسې یاد شي اوس ووایي. نو دا موټر شوي راته وایي چې څومره وخت شي موټر شوي کوي؟ یاره داسې وخت یو 15 کاله به کېږي. نو او ماشاءالله نه ګیره دم دې ګیرم دغه کې سپینه شوه دې موټرشوي کې. نو دا موټرشوي موږ کوو. غریبي کېږي که نه کېږي؟ نه ښه ده، ګزاره پرې کوو. نو څه وکړو، نور بل کار نشته، نو څه وکړو. روزمره څومره موټر وینځئ؟ داسې برابرېږي 4 ګاډي، 5 ګاډي، 6 ګاډي، دغه چې برابرېږي. بیا تاسو اجوره معلومه ده که خپل په خوښه ډریور پیسې درکوي؟ نه، په خپله خوښه ډریور پیسې راکوي. لکه موږ نه ورته وایي 100 یې راکړې، 100 یې راکړې، 50 یې راکړې، 60 یې راکړې، 200 یې راکړې، په خپل زړه یې راکوي. نو دا زموږ موټر هم پاک اوس موږ سره به ګزاره کوي که نه؟ ولې نه، ولې نه، دا څه وایي؟ دا څه خبره کوي؟ نو نه دی یو شعر ویلی، نه دی یو بیت ویلی. مومن خان او شیرینۍ کلي سړی یم. شیرینۍ د کلي سړی یم، خو شعر خو ولاکه موږ ته یاد یاره. فقط قصه دې وکړه. خالي قصه مې درته وکړه، مومن خان خلاصه. دقه دا چې موږ بس خوشحاله اوسې، په کار دې برکت شه. بس ټول ودان ښه دی. لوی لیدونکو د مایپر لاندې دا د موټر شوي دغه ساحه ده. دلته را سره ځوان ناست دی، دی همدلته موټر شوي لري. خو یقینو کې زما یې دا سلیقه، ډېر ښایسته ګلان او ډېر ښایسته محیط ځان ته برابر کړی. انسان چې هر ځای کې واوسېږي نو دی کولی شي هغه خپله ساحه ځان ته هم ګل کړي او هم یې خرابه کړي، هم یې جوړه کړي. حتی مصنوعي ګلان یې پکې کرلي دي، پکې ایښي دي چې هغه ښکلا د هغه ساحې ورسره برابر شي. ځوانه ستړی مه شي. جوړ یې، صحت دې ښه ده؟ ښه. نوم دې څه ده؟ نوم عزیز رحمان. د کوم ځای اوسېدونکی ځای خبره؟ اصلي ځای خو د جلال آباد مومندرې نه یم. ښه، ډېر ښه. او پخوا نه راغلي دغه د مومن خان او شیرینۍ سیمه کې پراته دي. ښه، مومن خان او شیرینۍ سیمه. څومره وخت شو دا موټر شوي دلته لرې سره غاړه کوي؟ یاره که درته ووایم یو 15-14 کاله کېږي چې دلته یم. 14 کاله. نو دا تا شاوخوا چې وینم دا ښایسته ګلان، دا ښایسته اوبه، دا شرهار، د اوبو د موټرو ورسم یو منظره جوړه کړې دی. تا ته څنګه دا فکر پیدا شو چې هم کار کې هم دغسې یو ځای جوړ کړي؟ والله داسې داسې اول زه راغلم داسې یو دښته وه، دا ونې کینې دا باغچې نه دا هېڅ شی نه همسې یو دښته د خدای وه. نو بیا ما به یو فرش واچوه که نه، یو ځای پټ کې به کېناستم. تا ته ښه معلومات کوم. بیا مې وروسته دا زحمت کش کړه، دا ونې مې کېښودې او دا ګلان مې کېښوده، دا لاسي ګلان دا مې ټول خپله ایښي دي. دا پورته ګوره خوا ګوره دا خپله ایښي دي. او زحمت خو کښ کاږلی، زحمت کښ نه کې نه راځي. بس دغه ځای چې څونه ښکلی موږ خلک ښه راځي درته. کور دې ودان.
یعنې دا ولې دا ټول شیان تا کړي دا مکمل دا یو دښته او دغه ټولې ونې او دغه ټول میدانونه دا ټول موږ جوړ کړي دي. خلک چې راځي دلته کینی د باره کې څه درته وایي چې دا څنګه کار کړی ده؟ یاره ته اعتبار وکړه چې هر سړی راسي نو چې هر څونه موټر ماته درېږي هغه پورې موږ دا خبره چې هر څونه درېږي دغه چې حتما دلته عکسونه اخلي او ډېر خوند ورکوي. اوس هر سړی راسي وایي دا خو دې ډېر ښایسته ځای جوړ کړی. ما ته دې ځای جوړ نه کړي دغسې دښته کې خو شاید څوک نه درېږي حتما به خواري کوې بس یو نفقه به ځان ته لیدونکو که تاسو په جلال آباد په لویه لاره باندې موټر لرئ یا راځئ دغه ځای کې توقف کوئ دا ځوان تاسو تصویر ښه وګورئ نوم یې هم درته مخکې اخیستی ده. ډېر یو ښایسته یو رومانټیک ماحول یې جوړ کړی ده. هم ونې دي هم شرس د اوبو ده هم ښایسته ګلان دي هم به تاسو دلته دمه وکړئ هم به موټر پاک کړئ هم به د دوی غریبي وشي. نو ژوندی اوسې مننه وروره چې تا ته موټر هم ولاړ دي کار به کوې وخت مې درته ونیوه الله دې په کار کې برکت واچوه. خدای په امان وبخښي. کابل جلال آباد په لویه لاره نغلو سیمه دا ډیره مهمه سیمه ده او یو خاص شهرت ورته د دې سیمې مایان ورکړی. کله چې په دې لاره خلک ځي نو حتمي دلته دمه کوي او مایان خوري. نو نن راغلی یم چې همدلته موږ هم ماهي وخورو او هم د ماهي خرڅوونکي سره خبرې ولرو. حاجي صاحب سړی مه شئ. بخیر اجازه ده؟ بخیر اجازه ده. صحت دې ښه ده؟ شکر بخیر جوړ. نوم مبارک دې څه دی حاجي صاحب؟ عبدل صمد. حاجي صاحب کاروبار هم څنګه دی؟ خلک راځي مېلې کوي نه کوي؟ شکر الحمدلله چې یعنې د پخواني نه یو په لسه کوي. یو په لس ښه شوي؟ یو په لسه کوي. پخوا خو که به م زر ګټلې 4000 به م د زړه غوښې ورسره خوړلې پوه شولې. داسې ډوز به وو که نه. اوس خو که یوه ګټو سهولت باندې یې ګټو که دوه یي که بیخي نه یي موږ خوشحاله یو. نو حاجي صاحب موږ سهار چای نه ده څښلی. اوس 1 کیلو ماهي په څو ورکوې چې دا لیدونکي هم پوه شي چې قیمتونه یې څو دي؟ مایان خو رقم دی یار. ماهي ځان ته بیه لري. که ورسه مایان وګوره چې خوښ که هغه بیه به موږ درته ووایو. نه مسې داسې راته ووایې خو بیا به یې خوښ کړمه. هغه په قیمت یې څو دي متوسط هغه ټیټ؟ اوس دا ژوندي مایان مطلب کیلو 4.5 دغه لامده او دغه نور چې دي 300 3.5 2.5 یعنې 2.5 نه بیه نه وي. او تاسو حاجي صاحب دا قیمتونه هلته چې یخچال کې اخلئ که نه همغه تلې قیمت شروع کېږي که نه همغه چې څومره ووتل بیا مغه ته هغه څومره ته ورته تلو مغه د نور پاکوي د پاک خو دې کلمې ولمې خو نسته پکې چې نسته خالي مغه ککر یې دي هغه نو که څه چا ته به یې ووایي ککر ورسره یې واچوه ککر ورسره یې ورته اچوه که ووایي که ایسته که ایسته کوي یې ته نه. او پخول یې څنګه دي حاجي صاحب؟ یو رقم پخېږي که څو قسمه دي پخول یې؟ پخول خو دلته مغه یو رقم دي خو دلته بیا د خلکو پورې مربوط لري. څوک وایي موږ ته یې وچ پاخه کوو څوک وایي نرم یې پاخه کوه نو هغه بیا د دوی په زړه کار کوو. ډېره مننه حاجي صاحب. نو اوس به موږ غواړو هم چای وڅښو ستا هوټل کې خوند به وګورو چې څنګه دي. نو 1 کیلو ماهي به موږ ته هم راکړې او دا وایه چې په څو به یې راکړې؟ بیخي روپۍ مه ورکوې. نه پیسې مو درکړو نو ماهي به حاجي صاحب موږ ته راکړي لیدونکو. هغه ماهي به وګورو چې دی څنګه پخوي او بیا موږ یې څنګه خورو دا به هم وګورئ. یا سره پاتې شو.
دا د کابل جلال آباد د لوی لارې په سرخکانو کې زمونږ وروستی تمځای دی. دا ساحه چې تاسو ګورئ دا سړک سره وصل پارک دی. دلته د تیلو یو پمپ سټیشن جوړ شوی، البته پخوا نه و خو دغه خدمات پکې اوس نه و. تر څنګ یې دغه ښکلی پارک او د پارک تر څنګ په دغه ښایسته پمپ کې کافي شاپ، هوټل، ټول سهولتونه، سوپر مارکیټ چې د یو ښار لپاره اړتیا ده هغه ټول په همدغه څو جریبه ساحه کې ځای په ځای شوی دی. نو لازمه مې وګڼله دا ځای به تاسو حتمي نه وي لیدلی، د دې له یو تن شریکوان سره خبرې ولرو، را سره پاتې شئ او زموږ سفر به په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نوره خپرونه را سره وګورئ. له نیکه مرغه د دغه پمپ او په دې پمپ کې د شته خدماتو یو تن مسؤل را سره دی، له ده سره به خبرې ولرو. انجینر صاحب څه ډول شي؟ جوړ صحتونه دې ښه دي؟ ښه یې؟ شپه ورځ په خیر تېرېږي. دا زما لیدونکو ته که ځان ور وپېژنې بیا به دغه پوښتنې وکړم. اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد حضرت د دغه ساحې مسؤل یم. انجینر صاحب مننه. پخوا هم موږ په دې لارو تېر شوي یو، دلته مې لیده دا پمپ د پخوا نه و، اوس چې وینو ډېر زیات خدمات پکې دي. د دې نه علاوه د پمپ د تیلو د برخې نه نور څه سهولتونه هم خلکو ته برابر کړي؟ د دې په برخه کې وروره دلته چې فعلا موږ او تاسې ولاړ یو په دې پارک کې، پارک لري، ښه ښایسته پارک ده، او په ضمن کې د پارک په خوا ته مردانه جومات ده، بیا په خوا ته زنانه جومات ده، سوپر سټور ده او ښه هوټل ده، د ایسکریم هغه ده پکې، او شیریخ ده، موټر شویي ده. نو انشاءالله چې ښه سهولتونه مو ورته را برابر کړي دي او لا پسې کوشش لرو چې انشاءالله کوشش وکړو. انجینر صاحب مننه. دا چې څه تا وویلې دا خو تقریبا د یو ولایت د یو ښار ټول ضرورت تاسو دلته ځای په ځای کړي. اوس دا راته ووایه چې دا لویه لاره ده، دلته خلک تګ راتګ په دې لاره درېږي، توقف کوي، کاروبار روان ده که نه ده؟ هو انشاءالله ښه ده، شکر ده، بس قسمت یې هغه رسېږي او نور انشاءالله ښه ده. خلکو ته سهولت ده. د مانځه په ټیم کې ماشاءالله مونږ 4-5 جمع د مازدیګر د ماښام هم دغه شی د کتونکي ورونو ته به پته ولګېږي. اکثره خلکو به دلته راغلي، شټاپونه یې کړي دي، پته ورته شته ده او مونږ یې لا هم په خدمت کې یو انشاءالله چې له دې نه هم کوشش کوو چې خپل وطنوالو ته سهولت برابر کړو. او مننه. دلته چې مسافر راځي لمونځ کې بیا دې پارک ته راځي، د دې تاسو فیس اخلئ که دا وړیا ده د دې لیدنه؟ د دې خو داسې ده چې غونډ مثال هر څه وړیا دي او په ضمن کې چې مثال که جومات ده نو دا شیونه خو فیس میس هغه نه لري، خو موږ خپله خدمت د جومات کوو، صفایي دپاره مرتکز نیولی. دې پارک ته دې خلک چې کله دې ته مثال هغه دې دپاره هم داسې خاص ټکټ ورته نه دغه کړی چې مثال چې دلته بې نظمي ونیسي، بې نظافتي ونیسي. نو د لارې خلک دي، مسافر دي چې څوک هوټل ته راځي، تیل اچوي، هغو وړیا دي. دا هم جوړ کړی د دې دپاره ده چې د خلکو د ښکلا او د ارامتیا دپاره، یو چا سره مریض یو څوک مشکل لري، مثال کابل لویه لاره ده، نو دا هم د خپل د وطنوالو د سهولت دپاره جوړ کړی چې باید په سهولت کې واوسېږي. مننه. دې نه علاوه اسکرین دا کافي شاپ او دا رستوران دا هم خلک راځي لیدنه ته یې کوي که نه؟ هو انشاءالله چې ښه دي. اکثره خلک د مونږ خلک فضل د خدای د ښه خلک دي، هغه دلته شټاپ کوي، ایسارېږي د همدې دپاره چې دا خلکو سرمایه ګزاري کړې ده. نو خلکو نه هم ډېره مننه، هغو هم ډېر کوشش کوي مونږ سره راځي، تیل هم اچوي، هوټل ته هم راځي، فاسټ فوډ ته هم راځي، جومات ته هم یې. فضل د خدای د هر څه ښه دي، شکر ده. مننه. په لویو لارو کې معمولا موږ چې کله ګرځېدلي یو دغسې خدمات نور ځایو کې ډېر کم دي. نورو هېوادوالو ته ستاسو پیغام په دې برخه کې څه دی؟ نو پیغام هم دا ده چې هر وګړی په افغانستان کې تجاران دي، له دې نه هم دا خواست ده خپل وطن ده باید ښه سرمایه ګزاري پکې وکړي او کوشش دا وکړي چې له نورو ملکونو نه په خارج کې نه سرمایه ګزاري په درد لګېږي او نه کوم ارزش موږ او تاسې ته لري. دا خپل وطن ده، دغه سهولت چې مثال یو سرمایه ګزاري موږ او تاسې دلته وکړو او دلته موږ او تاسې ورور ته وراره ته خپل خپلوان ته دې ته سهولت رسېږي او په ضمن کې دا هم وطن ده. نو باید کوشش دا وکړو چې دلته سرمایه ګزاري وکړو
او کوشش وکړو چې بیا د یو ښه سهولت خپل وطنوالو ته وړاندې کړو او انشاءالله چې د موږ په بادي کې هم کوشش دا ده چې دې ځای نه بلخیره نور هم یو ښکلا جوړو. مننه انجینر صاحب، دا کوم خدمات چې ته وړاندې کوې حتمي دې ته بشري قوه پکار ده. په دا وخت کې چې افغانستان کې بیکاري زیاته ده، څومره کسان سره مصروف دي؟ دلته کسان خو انجینر صاحب محترم داسې یو لغونډ په عمومي کې چې حساب کې نو تقریبا یو 50-55 کسانه جوړیږي چې مثال په فاسټ فوډ کې دي، په پارک کې دي، په پمپ کې دي، په هوټل کې دي. نو ماشاءالله ډېر خلک دلته کار روزګار برابر ده. نو دا هم شکر دی، فخر ځای ده چې دغه د څو نفرو کار پکې زمینه مساعده ده. بالکل. لیدونکو کوم سهولتونه چې په دغه پمپ کې د یو انساني ژوند لپاره موجود دي، انجینر صاحب یادونه وکړله. تاسو د دې ټولو برخو خدماتو فوټیجونه، ښکلي فوټیجونه وګورئ او موږ سره پاتې شئ، له دغې سیمې د دغه فوټیجونو منطقې نه خوند واخلئ او زموږ خپرونه دوام لري. مست ځوان دی، پکې کباب پخوي، ده سره خبرې لرو. ستړی مه شې. سلام علیکم. څنګه یې؟ شکر. ته ښې قلارې ده؟ ډېر مصروفه یې بیخي. مصروف ولا کباب جوړوم چې دا چاړ رو هغې لپاره کباب نوم دې چې ده؟ نوم عبدالله پیسهدار. پیسهدار یې که غریب؟ نه نه پیسهدار یم، غریب هندو دي چې ایمان یې نشته. کوم ځای یې؟ زه کونړ یم زړګیا. کونړ یې؟ او قربان. دا فرمایش چا درکړی؟ دا فرمایش دلته یو کس انجینر دی، هغې ویلي دي. ها پیسهدار صاحب دې ته کوم کباب وایي؟ دې ته تیکه کباب وایي او دې سره بل یو انډیوال دی، هغې د شامي کباب وایي. بیا ورسره بل ورور دی، هغې د چرګ کباب وایي. هر قسم کبابونه، خو دا شخص اوس تیکه کباب دی. کباب هم ورور لري؟ دنیا کې یو شی دی، هغه ورور دی. څونه وخت دې شو چې دا کباب پخوې؟ یاره زما داسې یو 15 کاله کېږي. 15 کاله؟ چېرته دې یاد کړی؟ دا بابا ولي هوټل کې ننګرهار کې. ننګرهار کې بابا ولي دا چپړو کوڅه د کالینو فروشي کوڅه کې. دا اوس چې تیز تاوی د لاس دې کله جوبل کړی پې که نه؟ نه 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 بس نه کله کله خو پکې راځي نو دا خو هغه کور کې ګوره پیالې ماتېږي، قاسم ډېر چکېږي، خو کله کله چاړه تاویږي. نه کله چې داسې یوازې کباب کوې، څوک نه چې تا سره ګپ شپ ولګوي، ځان سره داسې زمزمه ترنم چې کوې که نه؟ نه 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 زه کار کوم، دا کباب یو چې دا خراب شي بیا صفایي کوم، دغه ځایونه پاکه، دا بوټي ته وورکه، ګلانو ته وورکه، دې خو ملګرو سره لږ کښېنه پاسه. ملګرو سره دا ملګري دوی دا ډېر ګپ شپ لګوي، یګان وخت کله کله اواز هم باسي. څه شی یاد؟ اواز خو داسې وباسو که نه چې اوس یو مشتري دې لاره کې روان دی، هغې ته معلوم نه دي چې دا هوټل دی. بیا بخیر قابلي بلا روز چې کباب چل ګری پسه ګری بیا بخیر راځئ راکېږئ، خدمت هم کېږي، انصاف رستوران دی، راځئ. ماشاءالله دا اواز چې کوې که نه نو خلکو خوښېږي دا خبرې؟ ولې نه ولې نه چې ځکه خوښېږي چې خلک موږ یې د معلوم مسافر یي، هغه زما اواز یې واوري خوشحالېږي، راځي. بیا لګي چې کباب پخوو، یو انجینر صاحب هغې د کباب پخوم او بس موږ داسې شوی ده چې یو دفعه د کباب چا باندې خوړلی، بیا راغلی بل وخت ته چې مخکې چې راغلی وم دا هغه خو خامخا وایي، خو دلته چا کباب پخه کوم وایي 2 خوله کباب کېده چې زه په خپل لاس پخه کوم، بیا راته یو خوراک بل هم کېده. هغه کور ته ځان سره وړي؟ دا هغه هم دلته خوري، وایي کباب ډېر خوندور و. ډېر خوندور. نو تا لاس کې کمال ده، دا جوړولو کې څه کمال ده؟ یاره دا بس ته په خپله ښه پوهېږي که دا چې ښه شی چې جوړ کړي هغه خوند کوي، چې خراب شی چې جوړ کړي څوک خوري. زه خوشحاله اوسې، کامیاب اوسې په کار کې. څنګه معاش څومره درکوي درته؟ معاش بس معاش شکر دی، کار کېږي؟ خوشحاله یم، چې معاش هم راغلی هم خوشحاله یم ورسره. نه بې معاشه خو نه خوشحالي وي. نه خوشحالي زه خو داسې نه یم، مګر زه خو عبدالله پیسهدار یم. پیسهدار یې رښتیا؟ زه خدای دې پیسهدار کړه. امین امین. خدای پامان. سلام علیکم. قدرمنو لیدونکو، زموږ خپرونه له کابل تر لغمانه همدومره وه. موږ لغمان ته ورسېدو، په لغمان کې به نورې خپرونې هم تاسو ته چمتو کوو.
تاسو دا خپرونه هم وګورئ او زموږ د نورو خپرونو په تمه هم اوسئ، هغه به هم تاسو ته نشر شي. تر هغې مو په لوی رب سپارم، هر ځای چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.